د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم سیس سره چې د انسان جون ختمیږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي باغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرگ اغا حقیقت ته چې دی کې د اچا منکار رشته نه پکې د چا اختلاف شته، که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرگ مني. مرگ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرگ ایمان دی او د کافر په مرگ ایمان نشته. اوس ته به وایي چې ایمان څه ته وایي، چې مني یې خو د ایمان شو. نه، مونږ چې مرگ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې مونږ وایو چې مرگ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرگ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرگ به راځي، چې خاص وخت او نیټه نه راغلی د چا نسا نه وځي. نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه وروستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرگ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرگ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرگ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرگ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، دا هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو، داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. سړی دوکه کوي. خیر دی مرگ رستو دی لائے مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یم، دا خو لا زه بیمار نه یم، ناجوړه نه یم. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به دنه وخیږي، کور به دنه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ډس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به دنه سوځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی. ټک په هغه شپه کې دنه سوخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دې مټونی وداسې ویړه قوم. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث ته، کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې جون تیر کړه لکه مسافر. مسافر چې یو ځای کې دمه کوي
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه الته کې دا وایي هغه مطلب دی چې اسیم روانې ما دا کټم پر دی دا کوټم پر دی، د مسافر خو سره کې اوسي، سره کې اوسي، دا سره دا کټ پر دی او د هوټل دا کمره پر دی دا او دا صادر پر دی دا بجلی پر در هغه پاغي خیال نه ساتي، خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې التا چې دلته ست دیرم چې هغه خپل مقصد پوره کم، دا کوټې غم کې نه، دا بسترې په غم کې نه، پر دی درسو چې خپل مقصد پوره شي روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه مسافر او عابر السبیل، بلکې دا سه ځان کله کپلاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي او چې پلاره تیریږي دا غاړو دمنی. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبد الله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه، دا چې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، رستو لا باندې مرګ راځي کنه، مقبره لبدي اوس نه ځان داسې فرض کړه کله مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره سکی اگر دنیا مال سره سکی. زمارونو مرګ یو حقیقت ته، انکار ته نشتا، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی، مرګ چراغ خلاصې دي ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 سيزونه دي چې خلق داغې نه یریږي. یو مرګ دی، وای واقعي یریږي خلق کنه، څوک نه غواړي. یو مرګ دی څوک نه غواړي، خلق ته ځان خلاصي نه غواړي، څوک نه خوخی. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرګ غوره دی. دویم لګ مال، غریبی دا د چا نه ده خوخه، هر سړی غریبی نه غواړي، مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی، غریبی خدای د آخرت حساب کتاب کو احسان کوي. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي، نه دې څوک بچ کی دی شي. یو خدای وداغه زوی مړ شو، نو سم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دیتا چاوي چې د مازوی مړ شو دا قیو زوی او چې دا بسې جم دي شي. چاوي یې پلان کیږي چې یو عالم دی او نیک سړی دی، د ورشه که دم درود دلو کی دالال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی، زه خو ډیره زیاته پریشان یم. او که دم دیو که چې د مارا زوی جم دی شي، هغه عالم ډیر خيارو او ورته بالکل زوی به جم دی شي. یو چلو کا د اوو کورو نه مال او براوړه، د اوو کورو نه، خو دا هغه کورونو نه براوړي چې هغه کې مړی نه شي، هغه به دم کم نو پاغي بستاز وی را جم دی کېږي. خو دا اوو کورو نه باور اوره، هغه اوو کور چې هغه کې مړی نه شي، نو بیا هغه به دمم نو پاغي بستاز وی جم دی کېږي. دا خو آسان علاج اورېګه اوو کور نه چې د شلو نه خو بدر تر پیدا کم خوشاله شو. یو کور دنه نه وته تاسو کړه هم نه دي شوی، ولینه مانی که هم مړو بل کور کړه لا تاسو کړه هم نه لري شي. واپ دا بل زمون پلان نو مړ بل کور کړه لاړه یره دا لکه چې تاسو کړه مړ خو نه لري شي، ولې ماشوم نو سي منو مړ بل کړه لاړه تاسو کی تاسو کړه خو مړ نو شوی، یره پلار هم جام دی، نکمم جام دی، نیام هم جام دی، خو د نیک پلار مړ شوی. بل کور کړه لاړه چې وګرځي او رښتیا خبره ده. تاسو چې نظر پدې تورنګزو کلی خپل واچوي، داسې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي، داسې به څنګه پیدا شي. کپلار دې نه دی مړ نیکه بدی مړی، نیا بدی مړی، کاغنی دا غپلار به مړی، دا غنیا به مړی، دا غرور به مړی، بل به مړی. وګرځي دا خزه پوي شرور وي غم غوس شو چې کله ما زوی مړ دی، خو حالتم زوی مړ دی، کله ما بچي مړ دی، خدا هغه سړیا ماشوم نصیب مړ دی، کله ما زوی مړ دی، خدا غم زوی مړ دی، کله ما زوی مړ دی، خدا هغه خو پلان مړ دی. چې وګرځي د مولانا صاحب لراله وی چې ما خدا سے کور پیدا نه ک چې هغه کې مړی نه شي او باس پېښوم خزه پوي شو. وی ګوره
داسې کور چې د پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې م راغشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغشتی شي، که د میان نه رالې هم راغشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلي نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسانی د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه شي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما. لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په اوم اسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق ته سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په یو سکند کې په دې دوه ګوتو سره راخکې شم. نو طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړی ده، اخلاصی تی نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروتي، دوه قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سو باسي نو دا فرشتې ورله نیخ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کینی لرې. دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، هغه ورو ورو را نږدې کېږي. دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي؟ دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی؟ ورو ورو نږدې کېږي. چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي. وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیخ په نیغه نه راځي او به یریږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نورم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت ته د مرګ فرشته ته مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړی نو دته الله دوزخ وخی، بد ځان کدن کې وته وخی. فرشتي ورته مې یریږي دغه دوزخو دا ستاره دوزخ ځای خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای
پتا الله حرام کو تیله بنځي نو بیا وتر جنت غزه وخی وی دقل ور روانه دی په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشاله او د جنت حوره دا ویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې ویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه پسترګي ویني او د جنت دغه محل ور روانم سمو خیال دی په تلواري کې بني دی په دنیا سکي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبدي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دی پسې خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی پسې خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته و چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبدي دی خوشاله چې خدای را ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبدا الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس تداوي چې خپل خدای تر روان شه رب تر روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر صوباسه حضور پاک مبارک فرمایي دا سبت صوباسی لکه یو مشک چې د وبوډه کې او دا غینه یو ساس کې وزي نو دا مشک په نه دردي کې او نه پیخوږي دقه بس د اعصابتي وزي اس تکلیف پوته دي او چې دا ساتي څنګه او باسي نو نور فرشتو لبه ورکی د ملک الموت ډیوټي ختم نور فرشتو د جنت نه کفن وروړي ته خو دی وجود لدلته کفن ورکه او نور فرشتو د جنت نه کفن وروړي دي اعلی خوشبویا د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي افرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په مارا و مونږ راولې انورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وي یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وي لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې خولي نو می اخلي هغه وفات شوې دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسي علیین تا یا جنت ته ورسي د شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نه صوباسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کین دا ساتره کاږي او څنګه ترا کاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کده یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې صوباسي دا څنګه وباسي وی دا سه مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیري او د دغه د ازغي او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه ترا کاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساچ روباسي د احساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي ویل لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې دې ورا کاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي د قرنګ دا صاحب دی وجود کې راخکی شي دا وجود لوخړې کوي الله دې مساتي یا الله ته مونږ وساتي
خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای اوسه. خطرناکه خبره. او دتم دواړه زینو خی وی هغه جنت اوستا خو تا به د ملیو کړه سپیره الله دې خپه کو هغه دوزخ ته بوځي. دواړه وته وخی چغې وباسي او په زور تیر اثر راکاږي چې ساته وباسي د یو ښه کفن ولا وروړي بدبویا هغه کفن کې فرشتي بند کی چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا څوک مړ د ښه بنتي دي وی دا غفلان کې د فلان کې وی چې په دنیا کې را د کم ښانو مو پاغه یادای خیره وته کوي خدای ته تبا کې خدای ری غرق کا خیره وته فرشته کوي خوارش کتابه د مدینه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د اصحابین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسي. قران شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه بوته کولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دی هغه ته ورسیږي. یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغي د کټ خوا کې ودرېد دی وتا چې غوڅه شو ته څنګه رااله بی اجازه ته څنګه رااله او دما دومره نوکرانو نه څنګه تراله ملک الموت ورته وی دره د کور د مالک په اجازه راغلی دې کور هغه د انسان په شکل دغه نه پیژن دا ویګنی غل دره د کور د مالک په اجازه راغلی مخا کاکا داستانره دا کور او زه هغه ته یسو کو وی زه هغه قسم چې نه مې تمنه کولې شو نه مې تاسو ګداران مې کولې مال اجازه راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې خلکو تخپل مالونه واپس کم او چې پچا مې ظلم کړی چې غیره سوار کم یا ته معافي وغواړم ودا نه کیږي. ملک الموت ورته وی حق دا ټول ارث دا جیداد او زمکه او بادشاہي راکې پدې کې ویلا ارث والا دار سستا هماله اورات جن راکوي نه کیږي یو غنټه خوراوي غنټم نه کیږي یو په 2 منټه خورا چې 2 رکعات منځ خو پکې کوم اعدام نه کیږي یو ساده چې دا واله ختم مرګ چې ټیم راغی کنه وای کنه بیا دا ټیم پکشته چې ورګه کور هغه سره پورې لاړ چې مو بچو ته وصیت وکم وای شته پکې نستا بیا پکې دا شته ورګه پلان کې را باندې قرض دې مال دې دولت تیرا سره پر دې حق نه والده چې دا واپس کم نه اسب نشته خیر او خلاص. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې کسان را جمع شو یروي راځي لک الله ته وجاړو سوالو کړي مقبره ته زو یو ملک را جمع دي شو مونږ ته لک تاسو کو د ځن کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر به سفر مو کی کنه نو ستاره به تا وسرای که سعودي ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي نو په ټلیفون خو ته تاسو کولې شي کنه دا چې دا کنه یلکه سال د امریکا څنګه دا سفر دي څنګه جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن نمبر په سفر چې څوک ورغی د دې په ټلیفون معلومات کولې شي نه درته په انټرنیټ الویل شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولای چې را د مرګ سفر څنګه او ځان کدن می څنګه نو وی چې را مونږ لګوندې یو مړی کې جمع دي شو چې مونږ ته پوسو کو نو دي چې واله الله ته نه کانو خپل عملونه الله ته پیش کړی یا الله یو زور غوندې مړی مونږ ته جمع دي چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړو یو جلق شو یو قبر اوشته یو مړی ته بار وته دوی ته یو کتل هغه حیران شو دوی ته پوسو کو کله مړی چې معلومات یو کل سل کاله داغه د مرګ شوی پورا سل کاله دوی ته پوسو کو یاره وی بس یو تاسو نه کو چې تسنګ سړی زه خو یې خیمه الحمدلله نیک سړی ما وی دا تاسو نه کو چې مرګ څنګه
د دې مرګ ال راته وایا وې سل کاله مخکې رانه صوت دا سل کاله مخکې او اوسه پورې سل کاله و چې زما په خوله کې د ځنکدن غتري خواله پروت دی سل کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن ترې خواله پروت دی وې دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دوه حاله جمع دی کړم اوس به بیا ځنکدن نه باندې تیریږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکړي چې مان 10 سال لو باندې چې ځن قدم نه باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته سویل دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکر وکې مرگ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي دړې وړي کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړي کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی څنګه چې کم د مرگ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکه دا سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرگ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دي څونه خدمت یې کړې دي دغه برابر کورو باري خدمت کړې ده نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دي نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې دي دا نه جګري او ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث تدنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي کوم وخت کې مري نو دا صحابه ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علی السلام غوري سلام وي یو ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وي بل ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وي دی جاړي چې ورته ابو هريره ولې جاړي دا خو د پیغمبر علی السلام خدمت کړی دا نوکری غلامی دی کړی وی ولې جاړي وی ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته سوي وی د مر سفر رضات وګرځي او واقعي وګرځي کله انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته ځي 15 کال پس 6 کال پس واپس د دنیا افریقي ممالک ته ځي او پډیر لوی د پی ایچ ډی به کومول ته بزو امفل او کومو کوم 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خبر راځي کنه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته وې د مرګ دا سفر ډیر زیات لري دی او سامان کم دی ځکه جاړو نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ به کوو د مارونو مرګ نخلاصي نشتا تر دې حد پورې چې دا مرګ خپل هم نخلاصيږي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راوړي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو ځای دی پاغي کې به دا مرګ راوړي د ګټ په شکل جنتیانو ته باوازو کې ای جنتیانو را شریخ وګوره نو دی به وته دا غځې نه وګوري دی به او پیژني چې دا مرګ دی پنه به پیژني جهنميانو ته وې دي ته وګوره اغه نو تاسو څه شي دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کې ورکی نه به اعلان کی ګوره مرګم ختم شو حلال بشي
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته وی اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعضې وخت خوشاله نه د زړه اوچت شي اٹیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېږي نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدلې نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې د عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په لار روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې ووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور په بلیږي. وی ما سره یو رکوټه غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړی ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم، لږې اوبه راکا. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور په بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تند د عذاب نو ساتي، تند ځان لګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو پدی بلوګ راشي، تند به پیراشي، او هغه لوګ تند به د جهنم د عذاب سره برابرې. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه دله اوبور نه کې دا کافر دی، او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر اونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شوم. وی سمخ کې لاړم، یو بوډۍ و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر اوشلېده، نه یو بل قبر و دا هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. دا هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د دې ځمکې نه د قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو،
وی مې چې دی چې دا چغې وي البول مول بول د دې څه مطلب وی د به د متیازو نه ځان نه ساته بول په عربی کې متیازو ته وایي چغې وي البول مل بول بول څه دی بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم ما مخکې جمعه درته ویلي که ستاسو یادي ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي یاده خبره پوره تقریر مې کړی د به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسماتې به وکړه او څه متیازې به په وجود پرېوتې او څه متیازې به په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځیده به وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته داسې کې او دسو چوا جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته خود زما خبره نه منله او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې اوسمکې تخکته شي چیلې چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې اوسمکې تخکته شي او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیره ته ځان ولې نه ساتي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي نو دې ځکه وایي چې البول مل بول بول څه شی دی خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته او اوس دغه بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وی دا مشک له سرمنې یو شی وي د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه چولي پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه چولي اوس ختم شو نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی وتګیو زما د خاون لراغه او د دنه وبو غوخته خاون مې ولا وبور نکړو دوی چې د تند مرم غره وبراکا وی دا سی یو مشک وېزان دو وی دما خاون ورته خندل چې ورشه هغه مشکی وبدي هغه نه اوسکا اتش پکې وبنوي دې سړی پورې ټوکې وکړي وی غریب د تند نه په ډغرو په تندکونو هغه مش لزان ورورسو او چې د مش خلې کولو کړه نو ساس کې وبم پکې نه وي به هوش را پرې وته غسړې مړ شو وی دا دې چې چغې وی اشن مشن مشک څه شه دی ګوره معمولی سیز دی معمولی غونډه وب پکې دی ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تند د لاسه مړ شو په عذاب کې مبتلا یم علما د دینه معلومي عبد الله ابن عمر فرمایي چې دا خبره مې وورېده ویرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوي دا الله رسوله دغه څه خدای پاک دا ګوره صحابه ته الله خودنه کوله دا سيزونه مې ولیدل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نظر نه ساتینو د تبع الله په قبر کې عذاب ورکي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسي د دې سبب د عذاب قبر دی د تبع الله په قبر کې عذاب ورکي او یماته وی چې اے عبد الله ابن عمر ما رأيت منظرا قط یو منظر مم ندی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مم هیبتناک دا قبر نه علاوه بل ندی لیدلی قبر عذاب ما ته الله خود لیدلی د قبر نه خطرناک او هیبتناک سیز بل نشته دی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفہ دی او د رسول الله مبارک دو لونه په واده دي دوا یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کزه ما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړی و
اغا عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چاته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبکی، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي، او چې قبر ته کېنې نو جاړي. او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو بردی نخی، او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بردینم سختی بیا. چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالی ته وګورم، واقعي توره تیاره د زمارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث ته چې دا قبر روزانه आवाज کوي، اے انسانا ته आवाज نورې خو د مولا په جبه د اورې، د پیغمبر په جبه در تر رسیږي. اے انسانا د تیارې کوټه مګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا براوړي. نه پکې بجلی شته، نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی، او سر دی بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. اغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې چوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي، او دا با چوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګاوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی اغه نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سر الله تعبیر کړی دی، خپل وجود دا لال خورو کې پریوته. رڼا پکشتا وایا نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګوري. اے انسانا زدا مارانو لړمانانو د چنجو جالما چې راځي نو ځان سره به دارو راوړی ده. که دارو دی راوړل د چنجی بنی بیا، که د مارو د لړم دارو دی راوړل نیب نه بی. خو ګوره که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چنجي دي، ډېر لوی چنجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګوره بیا به څه کې، دا زما خبره نه درونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زماره دی ده ته اورو. او درې مواد څه کوي، اے دنیا کې حکمار دی ولیده او به تخته، لړم دی او به تخته، چنجي دی او به تخته، یا جارو یا لرګي براواله مړه به کې، یا دارو براواله. نو قبر کې څه کې تخته دې شی ته نه لرګي شته چې پاغي دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي، دا خیرت دا مار نه دې ملو ساتي، دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړی په قبر کې مقرر دي، او یا ماران. دو ټکه به ورکه، یو په سر او یو په لکه، او دونه خطرناک زهری دي. وی که دغه مار په دنیا کې پوکې وو، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي د دنیا د معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو معمولی مزه چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مسته کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېر څه توجه نشته. او پته راته دروازې دوه او درې هفته کې، دوه او درې میاشت کې، دوه او درې مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو.
او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستانم یوړل، اندغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وای. بعض سپیره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې د قبر عذاب نشته وای. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وای؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماخام په اور په بلیږي. دا د قبر عذاب دی. رسو د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا سنگره آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورې ما څه څوک مرګري بدینی چې راځي ماله سړی په سفر دي مرګري وسري کنه په مقبره کیسه شپې سړی یریږي، او چې بیا د خاورو لاندې مرګري بدینی یو تنها به ځان سره د عمل مرګري راوله. ګورې دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وی چې یریږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یریږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډیر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاری روح نه ښکاری. روح شته، عذاب دواړو لدی. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. فرشته به ورته وی. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د ړوند نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس نه رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی ړوند ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه سور شم. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کړو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ده، ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن یې دلته اوس ودرېږه دا ونه ده. نه هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو وایي وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دی ولې اوږې ته وخته پر دې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامل همده شو خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروڑه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب را نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وای، دنه تپوس کې مر ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی.
چې څوک ډیر نیکی د الله صفاتونه وکي، هغه الله چې اسمانه پیدا کړی دی، زمکه پیدا کړی دا، نهرونه پیدا کړی دي، خپل خپل خبره وکي. ما دینو کا دین دې سره دین زمه اسلام دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې بلری شي او دې په قبر کې نبی رسول الله اوویني. تپوس به دې کې دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خدا علماونو اوریدلې دي کړه. وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبري، وی دا زموږ پیغمبر دی. جاءنا بالبينات، مونږ ته ډېر ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته معجزو سره راغلي دي. فتبع مونږ اتباع کړی دا، مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. وی سوال جواب دي څنګه و؟ وی فرشتې راغلې، وی ما ته وی چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی هغې راته وی د اسمان نه رالو. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی؟ وی چې نه زموږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه رالی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هیر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوسو کو، وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به پځې وی یو، وی حس به پځې وی حواس، سترګې، غوږونه او پوزه دا برابري؟ وی بالکل برابر وي. لیونی خو بني سره کنه وینا، وی بس بیا پروا نشته ان شاء الله چې عقل پځې دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه خپل رب نه ریږي، موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي او موږ نه خپل دین نوم نه ریږي. ټیک ته ګنداس چې څوک رب یادې په دنیا کې الله، دا الله نه غیرتی ذات نشته، د خدای نوم به تلته نه ریږي. چې څوک خپل پیغمبر په دنیا کې یادې نه به څنګه یې شي، او چې څوک د اسلام مطابق جون تیری اسلام به څنګه یې شي. رونو څوک رب نه یادې، رب نه یادې او د رب نه علاوه نور خلق یادې، اب بیا یې ریدان د اسلام مطابق جنت یې رہی، د اسلام طریقې نه خوخه، نو چې اسلام مطابق جنت یې رہی او د اسلام نه نه خوخ، نو قبر کې بس یاد شي. او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې نه دی خوخه او د انګريز طریقه دی خوخه ده، نو بیا تمام ساته. او چې کم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک هه لا ادري نه پويګم، پیغمبر دې سوکته ہے لا ادري نه پويګم. ګوره په آخرت کې بسړې دروغ وي، قبر کې نشي ویل. دین دې سره ہے لا ادري نه پويګم. افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا، ظالم نه عقل نه کار غشتلې، په عقل به الله معلوم کړو او نه دې چا تابعداري کړې ده، نه دې سلوستل کړې دي، نه دې چا اتباع تابعداري کړې ده. فیزرق بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به وای، او یو غزار چې ولور کې او د چغه وای، نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي. او دا قبر پر راجوخ شي، په نیک عمل هم راجوختيږي. ګوره خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور ولا ورکوي. وی لږ نور زور هم راکا، سر مې خوږېږي. وی د ځان کدن دا تکلیف والم د قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکا. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي، رسول الله مبارک فرمایي پخته په یو بل کې نه باسي، او د سر دا نوکانې د صدا دا ویختې د سر دی د خپو د ګوتو لورسي. دا قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورتوي دی نیک عمل ته، دوی ته د ما په شاګرد دی او زما ته پټول انسانانو کې محبوب وي، اوس ما ته اوس پارل شوي، ګوره صدر سره کوم. دا قبر وتوي
نو فراخ شي وته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګيږي. او چې بدعمل انساني وي ته د ما په شاروانو په ما دي ګناهونه کول او ما ډیر بدی شوي او نن ما ته اوس بارل شي تکلش او صدر سره کومه وی پیراجوخ شنو پخته په پښتو کې وردن نه کی سو کوئی حضور پاک وای سو کوئی حضور پاک وای. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روضة من رياض الجنه. وی دا چا د پاره قبر د جنت د باغچه ده او د چا د پاره حفرتون کند ده من حفر النيران د جهنم د کندونه. او چې کم نیک عمل پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوره کې د جنت ورته سوړه کولو کې ا خوشبوئی برازي او تازگی به ورته راځي. او چې بدعمل پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نه کړکې ورته کولو کې چې غته او بدبوئی ورمانځي راځي. زمارونو دا د قبر جون دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بشک. د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي مسلمان به د عمل زر قبر توړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زره وړي وی که بدعمل دی نو زره یو څه اخلاص شته زره یو څه اخلاص شي او که نیک عمل دی نو جنت ته زری ولا ور رسوا ضربه خخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مرشي او بل روزي خخه دا سي نری پکا بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړي خخول پکار دي. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دي چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو په ډیر درونچاقو به نوړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده. ګوري مونږ خلک جنازو لم په بدل دو الکه دمه جنازه کړي ده نو کوم ولا او دنه ده کړي نه ده کومه او دمه قبر لته دي قبر قانون دی نه دي تل نه قانون دا خبره مکه ورونو ته وس دکیږي دا چا جنازه لزه تعالی راغلی دی کنه یو سړی د چا جنازه کړي یو خز جنازه کړي و ا سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چیرې داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خدا چې کم مړ نن خخ کا مالدار غوندې مړ دی کفنم اعلی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص بکم دام ډیر شی دی. شپېلار چاري بیلچی واغشتاو هغه د زنانه قبر او کنم څنګه قبر او کنم او د لحد تبه ما تکلا او هغه دغه تراکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې جبره جنتی نه جامع وباسي جنتی نه جامع وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتی او زه څنګه جنتی وی زه خو ګناګار خزم خو تاسو په ما جنازه وکړه د ما سفارش مو کو نو تاسو د جنازې د وجه الله جنتی کړم او چې زه جنتی شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجه تاسو هم خدای وبخله. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته دغه جنازه وکي دغه د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکي. رونو مرګم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تیر جمعه درته کړې او قبرم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشاله حق دی. دوکه چې خدای پاک مونږ کا د قبر د عذاب نو ساتي الله مونږ د قبر د عذاب نو ساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دی پاره کې خدایا ټیک کې هم مونږ نه خدای د خپل نوم په جرم مېره او په مرګ مرانه مېره د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جندم زمونږ نصیب کې او په مرګ زمونږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې نو که څوک مردگان وفات دي پروردگار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کې. د قبر زندگی زمونږ استاد څومره مشران وفات الله قبر کې وترناګانې کې د قبر تیرې وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پامن کې وساتې مریضانو لم شفا ورکې او د حیا او د پردې جون نفسي کې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. بس دې پته نه لګي کدی نه دی واخلي او هغه بوش سره د په قبرستان کې کېدی
الله نه لري ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشتو چته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خښ کې د انګلند د لندن هغه